یو وحشي چاپیریال چې له بیلابیلو وحشي حیواناتو ډک وي، خو د دغو ټولو وحشي حیواناتو ترمنځ تر ټولو وحشي کوم یو دی؟ خرس، پړانګ که شارک؟ هیڅ یو نه. تر ټولو وحشي موجود همدا دی. داسې موجود چې په زړه کې د رحم هیڅ نښه نشته. دا د افریقا وحشي سپی دی. دا د سپي له کورنۍ څخه دی، خو له نورو سپیانو سره ډیر توپیر لري. بې رحمه او سخت زړی ښکارچی دی او خپل ښکار په خورا ویرونکې طریقه له منځه وړي. فکر مه کوئ چې ډیر لوی جسامت لري. د یو عادي سپي په اندازه دی او وزن یې له 25 څخه تر 35 کیلوګرامه پورې رسیږي. د دې حیوان اصلي ځواک په یووالي او ډله ییز کار کې دی. دوی هیڅکله یوازې نه ګرځي، بلکې تل په ډلو کې حرکت کوي. د دوی ډله لږ تر لږه 15 غړي لري، خو کله ناکله یې شمیر له 10 څخه هم اوړي. ټول غړي یې نږدې یو شان ښکاري، نو هر څوک یې په لیدلو پوهیږي چې دا د افریقا وحشي سپی دی. د نورو سپیانو په څیر نه دی چې څوک یې له لیوه سره ګډ کړي. د دوی غوږونه هم ځانګړي دي، ګرد شکل لري، نه لکه د نورو سپیانو تیره او نیغ غوږونه. هر ځای چې ځي ټول یو ځای ځي. د ښکار پر مهال هم ټول په ګډه عمل کوي، او کله چې وزګار وي یو د بل شاوخوا کیني. دوی هیڅکله یوازې پاتې کېدل نه خوښوي، ځکه ډیر ټولنیز حیوانات دي. که مو داسې یوه صحنه د خپلو سترګو مخې ته ولیده، نه وسله در سره او نه هم څوک د مرستې لپاره موجود و، نو ځان مړ وګڼئ، ځکه مرګ به مو هم اسانه نه وي، بلکې له سختو کړاوونو سره به مخ شئ. د بیلګې په توګه کله چې یو پړانګ یا زمری پر بل حیوان برید کوي، لومړی یې له ستوني نیسي څو یې ووژني، بیا یې خوري. خو د افریقا وحشي سپیان برعکس دي. دوی خوښوي چې خپل ښکار ژوندی وخوري، ځکه تازه غوښه ورته ډیر خوند ورکوي. نو هغه بیچاره حیوان چې د دوی منګولو ته لویږي ټوټه ټوټه یې کوي او ژوندی یې خوري. د افریقا وحشي سپیان داسې نه دي. لکه مخکې چې مو وویل، دوی تازه غوښه خوښوي او ژوندی ښکار کوي. دا د دوی د اوسېدو سیمه ده. دا حیوان یوازې په افریقا کې پیدا کیږي. د صحرا سویل ته له نیمې صحرایي سیمو څخه نیولې تر جنوبي افریقا پورې موندلی شي. تر ټولو ډیرې په بوتسوانا، زیمبابوې او موزامبیک کې ژوند کوي. د افریقا وحشي سپي ډیر خوښوي چې په بوټو او ځنګلونو لرونکو سیمو کې ژوند وکړي، همغه شان لکه کفتاران چې د زمریانو او شغالانو ترڅنګ ژوند کوي. خو داسې هم نه ده چې که ځنګل ته ولاړ شي هلته به دا حیوانات نه وي. امکان لري چې هلته یې هم ووینئ. ان که د افریقا شمالي او باراني سیمو ته هم ولاړ شي، بیا هم دا وحشي سپیان موندلی شي. خو تر ټولو ډیرې په بوټو او پراخو واښو لرونکو سیمو کې ژوند کوي. دوی د انسان غوښه د خپلې غوښې اصلي خواړه نه ګڼي. د دوی د خوښې ښکار هوسۍ، غرنۍ وزې او نور ورته وحشي حیوانات دي. خو که یو انسان هم د دوی مخې ته راشي، هیڅ رحم نه پرې کوي او برید به ورباندې وکړي. د افریقا اوسېدونکي ښه پوهیږي چې د دغو سپیانو په سیمه کې باید بې وسلې او یوازې تګ ونه شي. باید ښه مجهز واوسئ او له نورو کسانو سره یو ځای سفر وکړي، ځکه دا حیوانات ډیر هوښیار دي. کله چې د انسانانو شمیر ډیر وویني، پوهیږي چې برید کول ورته اسانه نه دي. دا حیوان د نړۍ له تر ټولو زغمناکو او ستړي نه کېدونکو ښکارچیانو څخه دی. که وویني چې ښکار یې ترې تښتي، نه تسلیمیږي، بلکې په ارامه پسې روان وي، ځکه پوهیږي چې ښکار به بالاخره ستړی شي او ساه به یې لنډه شي. دوی ښایي څو کیلومتره په خپل ښکار پسې منډې ووهي، او کله چې ښکار نور د تیښتې توان ونه لري، همغه وخت یې ژوندی ټوټه ټوټه کوي او خوري یې. د ښکار لپاره دا تر ټولو دردناکه شیبه وي، ځکه په خپلو سترګو ویني چې څنګه یې غوښه ټوټه کیږي. د افریقا د وحشي سپیانو په ډلو کې دایمي جوړه یا کورنی نظام نه وي. نر او ماده سره یو ځای کیږي او بچیان پیدا کوي، خو وروسته نه معلومیږي چې کوم بچی د کومې جوړې دی. ټول بچیان د ډلې ګډ اولاد ګڼل کیږي. په زړه پورې خبره دا ده چې د دوی بچیان هم په ګډه روزل کیږي. د بیلګې په توګه د خرس برعکس چې پلار یې د کورنۍ برخه نه پاتې کیږي. د افریقا وحشي سپیان ټول د ډلې په توګه د بچیانو ساتنه او پالنه کوي، په ګډه یې لویوي او راتلونکی ځواکمن نسل ترې جوړوي. همدا لامل دی چې د دوی د بچیانو ډیره لوړه سلنه تر بلوغ پورې ژوندي پاتې کیږي، برعکس د سپیانو نورو ډولونو چې ډیری یې لا د کوچنیوالي په وخت کې له منځه ځي. د دغو وحشي سپیانو میندې په یو ځل د نورو سپیانو په پرتله ډیر بچیان زیږوي. د امیندوارۍ موده یې شاوخوا 80 ورځې وي او په یو ځل کې له 6 تر 14 پورې بچیان زیږوي. عادي سپي هم څو بچیان زیږوي، خو معمولا تر 6 زیات نه وي، نه لکه دا چې ان تر 14 پورې بچیان ولري. سره له دې چې دا حیوان د نړۍ له تر ټولو وحشي ښکارچیانو څخه دی، خو له خپلو بچیانو سره ډیر مهربان چلند کوي. تر هغوی په مینه ساتي چې لوی او د ښکار او جګړې وړ شي. یو لوی ګواښ چې د دوی نفوس یې له خطر سره مخ کړی د لیوني سپي ناروغي هاري ده. په دغو حیواناتو کې دا ناروغي ډیره خپره ده، او لکه څنګه چې پوهیږئ، هاري ناروغي له یوې مودې وروسته حیوان وژني. همدا وجه ده چې د افریقا د وحشي سپیانو شمیر ورځ تر بلې
کمیږي او د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. اصلي لامل یې همدا ناروغي ده. که دوی کوم بل حیوان هم وچیچي هغه هم په هري اخته کېدای شي، خو ډیر وخت خو یې ښکار ژوندی نه پاتې کېږي چې ناروغي پرې اغېز وکړي. که د عادي سپي یا لیوه غاښونه مو لیدلي وي نو پوهیږئ چې غاښونه یې منظم او په یوه قطار کې وي. خو د افریقا د وحشي سپي غاښونه بیلابیل او نامنظم دي او یوازې د غاښونو په لیدلو یې هم د ویرې احساس پیدا کېږي. سربیره پر دې د دوی ژامه د سپیانو د کورنۍ د نورو ټولو غړو په پرتله ډیره پیاوړې ده او د غاښونو ځواک یې ځینې خلک د شارک له غاښونو سره هم پرتله کوي. د افریقا وحشي سپي غوښه یوازې نه راباسي بلکې په زور یې څیري او جلا کوي. همدا کار د ښکار درد څو برابره زیاتوي او همغه وخت دا وحشي حیوان خپل برید ته دوام ورکوي. څېړونکي د بیلابیلو ښکارچیانو د ښکار د بریالیتوب کچه اندازه کړې ده. ستاسې په اند د نړۍ تر ټولو بریالی ښکارچي څوک دی؟ زمری، پړانګ، لیوه؟ هیڅ یو نه. تر ټولو بریالی ښکارچي سنجاقک دی چې نږدې 95 سلنه بریدونه یې بریالي وي. البته سنجاقک یو ګټور ښکارچي هم دی ځکه ډیر زیانمن حشرات له منځه وړي. په اوبو کې تر ټولو بریالی ښکارچي سمندري آس ګڼل کیږي. خو که یوازې د وچې د ښکارچیانو خبره وي نو دوهم تر ټولو لوی بریالی ښکارچي همدا د افریقا وحشي سپی دی چې شاوخوا 80 سلنه ښکارونه یې بریالي پای ته رسیږي. که مو په یاد وي د کفتارانو د ډلو مشره عموما ماده وي چې ورته الفا ویل کیږي. خو د افریقا د وحشي سپیانو په ډلو کې اکثره وخت نر مشر وي، که څه هم کله ناکله ځینې مادې هم د مشرۍ مقام ته رسیږي. دا حیوان ډیر زغمناک او چټک دی، کولی شي اوږده واټنونه په شاوخوا 80 کیلومتره په ساعت سره ووهي پرته له دې چې ژر ستړی شي. د دوی بدن داسې تکامل موندلی چې د ډیرو نورو حیواناتو په پرتله ډیره اوږده منډه وهي تر دې چې ښکار یې ستړی او بېوسه شي او بیا یې په اسانۍ ونیسي. د دوی د ښکار د لوړې بریا یو مهم لامل همدا نستړی کېدونکې منډه او ډلهییزه همکاري ده. خو له بلې خوا د دوی په نسل کې د خپلوانو ترمنځ د ډیری نسلګیرۍ له امله ګڼې جینیټیکي ستونزې رامنځته شوې دي. له همدې امله کله ناکله یو کوچنۍ ناروغي هم د دوی ژوند له خطر سره مخ کوي. همدارنګه د همدې خپلمنځي نسلګیرۍ له کبله د دوی ظاهري بڼه هم ډیره سره ورته شوې او د یو بل ترمنځ توپیر کول یې سخت دی. د افریقا د وحشي سپیانو ترمنځ توپیر کول ډیر سخت وي ځکه نږدې ټول یو شان ښکاري. خو د سپي د کورنۍ نور غړي داسې نه ښکاري. د بیلابیلو ډولونو لیوان، شغالان، ګیدړې او زموږ عادي کورني سپي هر یو ځانګړې بڼه لري. اوس پوښتنه دا ده چې د دغو وحشي سپیانو دښمنان څوک دي؟ د دوی دوه لوی دښمنان شته. لومړی انسان دی. که انسان وسله او مناسب وسایل ولري کولی شي په اسانۍ سره یې ووژني. دوهم او تر ټولو مشهور دښمن یې زمری دی. لکه څنګه چې پوهیږئ د زمریانو په ډلو کې عموما مادې ښکار کوي، خو د افریقا د وحشي سپیانو پر وړاندې ان نر زمریان هم برید کوي. دا ښیي چې زمریان له دغو سپیانو سره سخته دښمني لري او په لیدلو یې ژر غوسه کیږي. کله چې له لرې دا صحنه وګوري داسې احساس به وکړي لکه زمری له قهر پر دوی سخت غوسه وي. په پای کې ویلی شو چې د افریقا وحشي سپي له یوې خوا د نړۍ له تر ټولو وحشي او بېرحمه ښکارچیانو څخه دي، خو له بلې خوا د خپلې ډلې او خپلو بچیانو پر وړاندې تر ټولو مهربانه او همکار حیوان هم ګڼل کیږي. د نورو جالبو علمي او معلوماتي ویډیوګانو د کتلو په موخه خان میډیا یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ستاسو له ملاتړ څخه مننه.